بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په لمانځه کې د تلاوت ترتیب راڅخه غلط سو. سورة اخلاص یا قل هو الله احد مې وایه، دا چې مې یو څه ووایه ولاړم الم تر کیفه مې مثلا شروع کړي، د قرآن کریم د سر خواته ولاړم، بیرته مې پام سو راوګرځېدمه وروستنی صورت مې ووایه. نو دغه کار زما لمونځ فاسد کړی دی که یې نه دی فاسد کړی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ پر مذهب باندې ترتیب د سورو په منځ کې دا واجب دی، او تنکیس یعنی دا چې شاته تلل یا د قرآن کریم د پیل طرف ته تلل دا مکروه دی. که چیرې څوک سهون دا کار وکړي لمانځه ته یې تاوان نه رسیږي، که قصدن وکړي لمونځ یې مکروه دی. دا چې ته زما پام نه و نو ستا لمانځه ته نقصان نه دی رسېدلی. الدر المختار وخشی ابن عابدین جلد اول صفحه 540. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.